کرکټ یوه له هغو لوبو څخه ده چې په دې وروستیو کې ډیری مینوال پیدا کړي دي. په همدې حال کې د غزني ولایت د کرکټ امریت وایي چې د چلنج کپ په نوم یې شل اوریز کرکټ سیالۍ د 45 ورځو لپاره د غزني له مرکزه ولسوالیو څخه د 14 ټیمونو ترمنځ پیل کړي وي چې پرون شنبه د مرحبا افغان ټیم په بریا سره پای ته ورسېدی چې د رئیس کلب ټیم یې په 22 منډو توپیر سره مات کړ. په دغو سیالیو کې تقریبا 14 لوبډلو ګډون کړی و چې له مرکزه ولسوالیو څخه دغه لوبډلې وې، نو دوی یوه نیمه میاشت یو له بل سره لوبې وکړې چې بالاخره پای لوبې ته یې رئیس او مرحبا لوبډلې لاره پیدا کړه. په همدې حال کې لوبغاړي د داسې سیالیو د ترسره کېدو څخه خوښ دي او له حکومت نه غواړي چې په دغه ولایت کې د کرکټ د یو معیاري لوبغالي د جوړولو په برخه کې پاملرنه وکړي. مهمه غوښتنه د موږ لپاره دا ده چې غزني کې ماشاءالله موږ شل 22 ښه ټیمونه لرو، خو یوازینی چې دا موږ معیاري میدان نه لرو، نو د همدې په خاطر زموږ د کرکټ بورډ څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته معیاري میدان جوړ کړي، ځکه موږ سره ډېر ښه لوبغاړي شته. اسلامي امارت مو دا غوښتنه ده چې موږ سره همکار شي، موږ ته د ګراوند غم وخوري، حتی اقل موږ ته مځکه پیدا کړي چې موږ ښه معیاري ګراوند ولرو او په راتلونکي کې د غزني ستوري مخکې نور هم ولاړ شي. د یادونې وړ ده چې څه موده مخکې د غزني ولایت د کرکټ امریت لخوا 500 ورځې سیالۍ هم د 14 ټیمونو ترمنځ ترسره شوې.